د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د قضایي تعلیماتو ریاست په تالار کې د لوګر او خوست ولایتونو د 104 تنه قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره لسورځنی قضایي سمینار ترسره شو. د کندهار ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس محترم مولوي عبدالغفار بحر چې د یاد ولایت د مرافعه محکمې د دیوانونو رئیسانو یې ملتیا کوله، د دغه ولایت له شاري ابتدایه محکمې او ټولو دیوانونو څخه لیدنه وکړه. د سترې محکمې د محترم مقام او د قضایي تفتیش د عمومي رئیس محترم مفتي محمد ابراهیم جان ابوالحفاظ په هدایت د دغه ریاست یو پلاوي چې محترم مولوي روزي محمد زمیل، مولوي سیف الرحمن ذاکر او مولوي ضیاء الرحمن عاصم غړیتوب درلود، د پروان ولایت د محاکمو د تیر فعالیتونو د څیړلو په موخه یاد ولایت ته سفر وکړ. د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند د جزایي دیوان عمومي رئیس محترم مفتي عتیق الله درویش صاحب په مشرۍ د دغه ریاست 4 کسیزه قضایي پلاوي د هیواد 4 ولایتونو بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ته د جنایي او جزایي موضوعاتو اړوند قضایاو د څیړلو په موخه سفر وکړ. سه شنبه د 1402 هجري شمسي کال د وري په لومړۍ نیټه د سترې محکمې ولرتبه پلاوي چې په تشکیل کې د تدقیق او مطالعات عمومي رئیس محترم مفتي حزب الله ابراهیمي، د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس محترم مولوي عبدالرحیم راشد، د دارالانشاء عمومي ریاست معاون محترم مفتي روح الله حقانی او نور مسؤلینو ګډون درلود. د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس پر مهال په هیواد کې د نوي شرعي قبالو د ویش بهیر په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل. د بلخ ولایت محاکمو په تیرو 2 اونیو کې د 252 سوی حل او فصل سربیره 201 مختلف النوع وثایق هم اجرا کړي دي. د کابل ښار تجارتي ابتدایي محکمې د 2 اونیو په ترڅ کې 129 سوی حل او فصل کړي دي.